السلام علیکم ملګرو. افغانستان او انډیا انډر 19 ټیمونو نن میچ دی د افغانستان لپاره کوم لوبغاړي باید واخیستل شي چې افغانستان د انډیا نه میچ وګټي او د نمبر باندې ساوث افریقا ټیم د کرکټ د ټیسټ په کرکټ کې یو نوی تاریخ جوړ کړی دی، یو نوی تاریخ رقم کړی دی. هغه د تشریح کوم چې کوم تاریخ رقم کړی دی په انډیا باندې. دوه معلومات د تشریح کوم ویډیو خپل موږ ګورو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځو ملګرو، اول ساوث افریقا او انډیا ټیسټ میچ طرف ته. ساوث افریقا ټیم ټول ټیم په 15 سکور باندې اوټ شوی دی. دغه نه علاوه انډیا یو 15 سکور کړی دی، خو د انډیا په یو 15 کې شپږ کلاډین شپږ لوبغاړي صرف په صفر سکور باندې اوټ شوي. په دې سکور کارت کې تاسو ته ښکاري شب منګل پکې شپږ دیش کړي دي، ویرات کوهلی پکې شپږ څلوېښت کړي دي، روهیت شرما پکې 9 دیش کړي دي. دغه نه علاوه تاسو وګورئ یو بیټسمین پکې 8 سکور کړي دي، څلور کسان شو او شپږ لوبغاړي مکمل په صفر باندې اوټ شوي دي. نو ساوث افریقا ټیم یو نوی تاریخ جوړ کړ په ټیسټ کرکټ کې چې شپږ لوبغاړي د یو ټیم په صفر باندې هغه اوټ کړل. دغه د ساوث افریقا د نوی ریکارډ جوړ شوی دی. ساوث افریقا ټیم په 15 سکور باندې اوټ شوی دی. دا هم انډیا یو ریکارډ جوړ کړ. نو دغه ټیسټ په اولنۍ ورځ باندې ډېر فیصله کوونکی مرحلې ته تللی دی چې بالکل په 2 ورځو کې به دغه ټیسټ میچ ختم شي چې څوک یې ګټي، د انډیا یې ګټي که ساوث افریقا یې ګټي، د هغې پته به وروسته لګي. خو ساوث افریقا ټیم یو نوی ریکارډ جوړ کړو چې شپږ لوبغاړي په صفر باندې د انډیا اوټ کړل، یو نوی تاریخ یې رقم کړو. د هغې نه علاوه که راشو د انډر 19 درې ملکونو سیریز چې کوم روان دی، انډیا، ساوث افریقا او د افغانستان. د افغانستان لپاره چې نن دغه لوبغاړي واخیستل شي او دغه پوینټس ټیبل کې تاسو وګورئ، افغانستان 2 میچونه کړي دي، یو یې ګټلی یو یې بایللی دی. انډیا 2 کړي 2 نه یې ګټلي دي، 4 پوینټونه دي. افغانستان 2 پوینټونه دي او ساوث افریقا چې دی 2 کړي دي او 2 نه بایللي دي. د هغې نه افغانستان هم میچ ګټلی دی، انډیا هم میچ ګټلی دی او د هغې 0 پوینټ دی. را به شو نومانشاه د ټیم کیپټن دی، فریدون داوزی په دل نمبر کې حسن زاخیل واخلي، سهیل خان واخلي، خالد تنیوال واخلي، وفي الله ترخیل، ناصر حسین، جمشید زدران، عرب ګل، بشیر احمد او خلیل احمد. دغه سکواډ چې نن واخلي دی په سکواډ کې چې دغه لوبغاړي واخلي نو یاره بهترین لوبغاړي دي. د انډیا نه به دغه میچ وګټي. انډیا اولنی میچ د افغانستان نه ګټلی دی او دغه دویم میچ د انډیا سره د افغانستان راغی. نو دعاګانې کوئ ملګرو چې افغانستان دغه میچ وګټي، افغانستان هم 100 پوینټونه شي د انډیا سره برابر شي. بهترین پرفارم باندې دغه میچ وګټي افغانستان ټیم چې په رنر ټیم خوشي او د افغانستان 100 پوینټونه شي. جوړېږي که دغه سکواډ اعلان کړي نو دغه سکواډ به د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. نو دغه د کرکټ په اړه باندې دوه تازه معلومات چې تاسو سره شریک کړل. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. که تاسو هم دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. نو ښه وخت ولرئ. د الله په امان.